نیکی هیلې یو ځل بیا په آنلاین لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست ویم. نن یو ځل بیا د انګلیسي شپږ تورو اړوند په اوازونو او همدارنګه ساکنوالي قوانینو باندې غږیږو. د نن ورځې زموږ درس په یو وی او ډبلیو تورو اړوند دی. په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ او د نن ورځې درس څخه یو څه زده کړئ. راځو د نن ورځې درس لومړی د یو توري اړوند غږیږو. په انګلیسي کې د یو توري عموما دوه ډوله غږونه ورکوي. یعنی په یو نیم لغاتو کې د یو توري خپل اواز ورته یو اواز ورکوي، همدارنګه په یو نیم لغاتو کې د یو توري ا اواز ورکوي ا. نو کله د یو توري یو او کله د یو توري د ا اواز ورکوي. نو د دې لپاره موږ دوه طریقې لرو. لومړی یو پلس کانسوننت پلس واول، یعنی په دې معنا هر کله چې یو توري ورپسې د کانسوننت یا د بېغږو توري څخه کم توري استعمال شوی اوسي او ورپسې واول توري استعمال شوی اوسي، د یو توري اکثر اوقاتو کې خپل اواز غوندې ورته اواز ورکوي یا یو اواز ورکوي. ګوره همیشه نه بلکې په اکثر اوقاتو کې، یعنی مثال 90% د یو اواز بیا یو اواز خپل اواز ورته اواز جوړوي. د مثال په ډول سره یونیورسيټي که چې د تاسو ګورئ د یو څخه وروسته ان او ورپسې آی توری دی، یعنی کانسوننت ورپسې واول د یو توری خپل یو غوندې اواز ورکوي یونیورسيټي. ورپسې لغت کې که بیا هم تاسو وګورئ د ان یو توری ورپسې ان او همدارنګه آی توری دی چې ان کانسوننت او آی واول شو او یو خپل، نو اواز به یو اوسي یونین. او ورپسې بل لغت کې د یو توري څخه وروسته آر او همدارنګه ای چې کانسوننت او واول توري ورپسې استعمال شوی دی، د یو اواز یو دی میچور. او په وروستی لغت کې بیا هم د یو څخه وروسته ټي ای توری دی، یعنی د کانسوننت او واول توري استعمال شوی دی، د یو اواز به خپل اواز ته ورته غوندې اواز ورکوي یو، لکه کیوټ. دویمه طریقه یو پلس کانسوننت، یعنی په دې معنا هر کله چې د یو څخه وروسته کانسوننت او ورپسې بیا کانسوننت استعمال شوی اوسي، د یو اواز به په اکثر اوقاتو کې ا اوسي. همیشه نه بلکې په اکثر اوقاتو کې 90% ا اواز ورکوي ا. د مثال په ډول سره که چېرته تاسو توجه وکړئ د یو څخه وروسته دوه کانسوننت استعمال شوي دي، د یو اواز به ا اوسي. یمبریلا نه ویل کېږي امبریلا. ورپسې لغت کې بیا هم د یو څخه وروسته کانسوننت استعمال شوي دي، دوه ا اواز ورکوي. ټورن نه ویل کېږي ټرن. او ورپسې لغت کې بیا هم د یو څخه وروسته آر او ان چې دواړه کانسوننت د استعمال شوي ا اواز ورکوي. بورن نه ویل کېږي ا اواز ورکوي. برن، ټرن، امبریلا او داسې نور ډېر زیات لغتونه. د یو توری خپل یو ساکنواله قاعده یا هم رولز هم لري او هغه په دې ډول U is not pronounced when it comes after G and before a vowel. یعنی په دې معنا هر کله چې د یو توری د جی او همدارنګه د یو واول په مابین کې یا د جی او د واول تورو په منځ کې استعمال شي، یعنی مخکې ورنه جی توری وروسته ورنه یو د 5 واولو څخه کم واول توري استعمال شوی اوسي، یو توری خپل اواز له منځه ورکوي یا هم یو توری ساکن کېږي. په ډېر واضح ډول سره په مثالو کې تاسو کتلی شئ. لکه مثال په ډول سره ویګ، د جی توري څخه وروسته یو او واول استعمال شوی دی، یو خپل اواز نه ورکوي، ویګیو نه ورکوي، ویګ. ورپسې لغت کې بیا هم د جی او یو ای توري استعمال شوی، یعنی په د جی او د ای توري په مابین کې یو توري استعمال شوی یا د جی او د واول په منځ کې یو استعمال شوی دی، خپل اواز له منځه ورکوي ګس. ورپسې لغت کې بیا هم ګوارډ نه ویل کېږي یا ګارډ ویل کېږي ګارډ. او ورسې لغت کې پلیګ. نو په یادو لغاتو کې د یو توري خپل اواز له منځه ورکوي یا یو توري خپل اواز نه افاده کوي، ځکه چې د جی او د یو د واولو په منځ کې استعمال شوی دی. ویګ، ګس، ګارډ، پلیګ دا و د یو توري ساکنوالی. راځو د وی توري ته.
په انګلیسي کې د وی تورې د واو چې د پاسه ورکې شت اوسې आवाज ورکوي یعنی و و د شونډو د پاسه تلفظیږي و و لکه مثال په ډول سره ووټ ووټ نه ویل کېږي واو نه ویل کېږي بلکې شت سره ویل کېږي ووټ ویو ویو لیو لیو نو د وی تورې عموما و आवाज ورکوي او د وی تورې کوم د خاص ځانګړی ساکنوالی قاعده نه لري راځو ډبلیو تورې ده د ډبلیو تورې هم د واو आवाज ورکوي او خو چې د پاسه پې پیښوسي و لکه مثال په ډول سره وټ وای when تاسو باید د وی او د ډبلیو ترمنځ په आवाज کې توپیر وکړئ هغه په دې ډول چې وی د شت سره ویل کېږي لکه و او ډبلیو چې د پیغ سره ویل کېږي و او همدارنګه د ډبلیو تورې یو ډېر مشهوره ځانګړی خاص ساکنوالی قاعده هم لري او هغه په دې ډول دی W is not pronounced before R یعنی هر کله چې د لغت په سر کې د W څخه وروسته R تورې یا د R څخه مخکې د W تورې استعمال شوی اوسي W تورې خپل आवाज همیشه د منځه ورکوي او دا ډېر مشهوره قاعده هم ده لکه راپ وراب نه ویل کېږي رنګ او همدارنګه رست په یاد لغتو کې د W تورې ساکن دی او علت یې دا ده چې یا تورې د R څخه مخکې استعمال شوی دی نو هر کله چې د R څخه مخکې W تورې استعمال شوی سي W خپل आवाज له منځه ورکوي دا زموږ د نن ورځې درس په دې هیله چې ویډیو به مو تر پایه کتلی اوسئ او که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی ځان سره چینل هم سبسکرایب کړئ تر راتلونکي ویډیو پورې ښې چارې